دوینا کاذبون دروغجن دي والشعراء او شاعران يتبعهم پیروي کی دوی الغاوون د گمراهانو خلقو یعنی دا عام شاعر او شاعری نه ده تاسو دا شاعر ده شاعران خو عموما د پیروي کی د هغه خلقو چې هغه گمراه دي یا د گمراهی د لارې پیروي کوي علم ترى آیتان دي کتدلی انهم چکنی دا شاعران فی کل واد پهر یو وادی یا میدان کی یهیمون سرگردان گرزی وانهم او بشک اغوی یقولون وای ما هغه لا يفعلون چکینا شاعرانو د عادت وکنا چې وای هغه به عمل کې نه کوي او پیغمبر خو هغه سوای چې هغه کوي هغه ټوله وینا د عمل مطابق ده او بلکې عمل نمونه ده د وینا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه او دې مقابله کې شاعران هغه خو اول خو هغه اټول گمراهانو یا د گمراهی تابعداري کوي او بیا ټول سروهلی پروهلی ګرځي من كل واد دهار وادینا اغي في كل وادي يهيمون او بل دا چې هغه کوي هغه خبره چې هغه کینا لکه دا غانه بجانه چې خلک وای او د اسمان مدر تراو غرزوا ما او د دریابونه بدر شروع کما او د غرونه بدر روټي کما دا وای کنه چې هغه بالکل نه منلو خو خود نه دي چې دا ورته هم نه نه ټول دروغ وای اکثر ها نیک خلک پکشتاري دي مطلب دا نه چې هر شاعر داسې دی حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنہ شاعر وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې بچای کوم شعرونه ویلي نو حسن رضی الله تعالی عنہ بد اغه په مخالفت کې خبره کوله همدا لکه نور نیکان خلک بهترین زموږ د پاکستان علامه اقبال دا بهترین مفکر او مجاهد وو د دې په شعرونو کې د جهاد هغه جذبات چې هغه بالکل د قران کریم تشریح مطابق ده نو خو عام طور باندې عام شاعران یا دا شعرونه تاسو لیدلی دا ګډه وړي شوی الا الذين مگر کسان امنو چې ایمان راوړل دي او عملو صالحات او عمل کړي دي نیک وذکروا او یاد کړي دي الله تعالی کثیرا ډېر وانتصروا او دی انتقام واغستو بدل واغستو من بعد ورستما ده غنا ظلمو چې ظلم شی او په دوی باندې وسيعلم الذين وزرد چې په بشیا کسان ظلمو چې ظالمان دي اي منقلب چې کوم ځای ته بدوی ينقلبو بسم الله الرحمن الرحیم طاسین دا ممغه شعراء او نمل او قصص خو دې کې خاص کا طور باندې د سليمان عليه السلام کیسه او د هغه ملک مغه چې کومه و د سبا بلقیس دغه کیسه د خاص کر اشاره ده توحید بیان ده الله پویږي په معنی د دې کې تلک دا آیات القرآن دا آیتونه د قرآن دي او کتاب او د کتاب مبین خرا هدن هدایت ته وبشرا او زیر ده للمؤمنین مؤمنانو د پاره دا مؤمنان څوک دي الذين خلق دي يقيمون الصلاه چې پابندي کوي د مانځه وي اتون او ور کوي الزکات زکات وهم او دوی بالاخره په اخرت باندې هم دوی یقینون یقین ساتي ان الذين بشکا کسان لا يؤمنون چې ایمان نه راوړي بالاخره په اخرت باندې زینا خستقل منغا لهم اغوی د پاره اعمالهم اغوی عملنا فهم بس اغوی يعمهون سرګردان دي پاغه کې اولئک امدغ خلق دي الذين اغكسان لهم چې دوی د پاره سوء العذاب عذاب د ډیر بد وهم دوی په الاخره په اخرت کې هم الاخسرون هم دوی نقصان مندون کی وی وانك بشکت لتلقى در کول شي تا اچول شي پتا باندې پیش کول شي تا القران دا قران ملذن د طرفه د اغچا حکیم جغ حکیم د علیم او په هم د ملذن حکیم علیم د طرفه د حکیم ذات او د علیم ذات طرفنا اظهر کلا قال اولی موسی علیہ السلام لاهله اخبل کور ولوتا انی بشکما انستو لدل نارن اور ساعتیکم زرد چز وراوړم تاسو ته من هذا اغورنا بخبر خبر او اتیکم یا بزراوړم تاسو ته بشهاب سکروټا قبس گرما لعلکم دې لپاره چې تاسو تصطلون گرم شي سره یخنی وا تاسو بل ګور راوړم تاسو به ګرمي وشي هغه سره ان د یخنی نه به بچي فلما بهر کله جاءها چراغ موسی علیہ السلام اغیتا نودی आवाज شدتا امبورکا دا چې برکت ده من اغه چا د پاره فن نار چې په اور کې ده ومن او اغزق حولها چې غیر چا پیر ده وسبحان الله او پاک دی الله تعالی رب العالمین چې پالون کې د خلق مخلوقات ده
یا موسی انه بشکا خبر دادا انا ذچ یم الله یم العزیز زرور یم الحکیم خاوند حکمت ولا والقي او غرزوا عصاك همسا خپلا فلما بهر کلا راها چې اویل دل همسا تهتزو چغه خوځيږي کانها تبوای لك هغه جان مار ده ولا نمخي واړو مدبرن شاکون کې ولم يعقب او شات نه قتل منډه کا یا موسی اولی ورته شا طرفنا چې یا موسی لا تخف ما يريغا انی بشکز چیما لا يخاف نه يريږي لدي ما سرا المرسلون پیغمبران الا مگر من اغچا ظلما چې ظلم کړی وي ثم بیا بدل کړی وي هغه حسنن پنی کوي سرا هغه ظلم بعد سوء ان رستد بدینا فانی بس بشکز چیما غفور بخون کما رحیم مهربان یما وادخل او ننبا سیدک لا سخبل فی جیبک پگریوان خپل کی دا گریوان دی تخرج رأبزی بیضاء اسپین من غیر سوء بید صد عیبنا تقریب نہ بغیر فی 9 آیات پنہو نشاناتو کی الى فرعون طرف تا وقومه او دا قوم طرف تا انهم بشک اغوی قوما یقوم دے فاسقین نافرمانا فلما بهر کلا جاءتهم چراغ لدویتا آیاتنا نشانی زمگا مبصرتن خکارا قالوا دی اولی هذا چدا سحر جادو دے مبین خکارا وجحدوا او دوی انکار وکړو به دا اغه واستيقنتها او یقین کړي او دوی پاغه باندې انفسهم په خپل زړونو کې ظلمن په ظلم وعلوا او په تکبر سره فانظر بسغورا كيف څنګه كيف كان څنګه شو عاقبه المفسدين اخر انجام د فسادیانو ولقد بتحقیق سره اتینا موږ ورکړو داود علیہ السلام ته وسليمان علیہ السلام ته علم داود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام پلارو زوی داود علیہ السلام پلارو سليمان علیہ السلام زوی موږ ورکړو هغه ته علم وقال اویل وغدوالو الحمدلله ټول تعریفنا الله د پاره دی الذي الله غزات فضلنا چې فضیلت را کړې د موږ ته علا کثیرن پډېر خلق باندې من عباده د بندگانو د اغنا المؤمنین چې مؤمنان دي وورث اوارث شو سليمان علیہ السلام داود علیہ السلام وقال او ویلی سليمان علیہ السلام یا ایها الناس اے خلقو علمنا خود له شوه د ماتا منطقه خبره نطق وینا ته ویل کی منطق الطير وینا د مرغانو واوتینا او رکړې شوه د ماتا من كل شيء د هر یوشینا ان هذا بشکدا له الفضل المبين دا مهربانی د ډېر ښکارا وحشرا او راجم کړې شول لسليمان علیہ السلام ته جنوده لخر د اغه من الجن د پریاننا والانس او د انساناننا والطير او د مرغاننا فهم بذي يوزعون ادر ولشل بقدا حاضری د پاره او دغه سبندي بوشولا حتى ترى وقت بور اذا هر کلا اتو چراغ للعلا واد النمل پيو وادي د میګو باندې یعنی په یو علاقې د میګو وادي خاصه کې لفظي معنی میدان د نمل میګي ته ویل کی قالت نو اولی دا اشاره د مؤنث ته یعنی هغه خزي میګي تر څوای خو میګي هغه نملتن هغه میګي یا ایها النمل اے میګو ادخلوا ننوزي مساکنکم قل قرونتا لا يحتمنکم چې چخپیت نه کی تاسو چخړی نه کی تاسو خپولاندې نه کی تاسو سليمان علیہ السلام وجنوده ادغل خری وهم اضيب لا يشعرون خبر بهم نه دغه دې تیری گئی ته پته چې موږ خپولاندې تي شي دي فتبسم نمسکشو ضاحكا خندیدون کې من سليمان علیہ السلام من قولها د اغید خبرنا وقال او ویلی ربي اے رب زما اوزعني توفیق را کی ماتا اندا چی اشکرا ز شکر ادا کما نعمتک استاد نعمت التي اغ نعمت
انعمت چې تا انعام کړی دی علی په ما باندې وعلى والدي او زما مور پلار باندې وان او دا ان توفیق را کې ما ته اعمل چې عمل وکما اعمل چې عمل وکم صالحا نیک ترضاه او چې ته په خوشحال شي ان دا سه عمل رانه والی الله چې ته په راضي شي الله مونږ نم دغه سه عمل والی